د الله بندګانو تاسو خو چې په امام باړو کې کینی ټول ورځ زاړی چې دغه سری فاطمه رضی الله عنها په کور باندې حمله وسو دلته بیا وایي زه سټډي نه لرم. دا مو سره تاریخ کې شته کنه، خو تاسو هغه موږ ته دونه ټایم نه راکړي چې هغه درته واخایم تاسو اهل سنت ملایانو ویډیو درته واخایم کدوره ټایم راکړي هغه درته واخایم چې هغه په خپل وایي چې عمر دم کې ورکړي و د کورس زول. صحیح ده. اوس دې کې بیا مختلف مصلحت راځي چې را پیغام علی السلام ولې دوی نه څه مطلب تاوله خبره چې کومه تکای راځي چې گزاري ولنه کو کنه. نو زه دا ته تاسو وکم چې راته په هغه کې تام نه موجود کنه، مطلب ته کوم څنګه حق لري چې خپل سوچ پکې استعمالي چې دغه شان ولنه کېدو دغه شان ولنه کېدو. دا خو تاریخي کې سری مونږ پړاو کو مطلب نه ته موجود وي او نه زموږ موجود نو تل سينونه یو وین راتو یېدل په دې وخت کې علي چې سی وکړه لو دي جوړه ثینکینګ لیک صبر سکرین خطه دي ثینکینګ لیک صبر ابا ویلو سکرین وي ته کېږي مدل ته کې وي دمه کې نه راوي شي دا سکرین کم از کم ټکوي. حارس محترم زمو واشته د لایف ولاړ دی، لایف تاسو لاندې ولاړ دی. د ما आवाज مو واوریدل او قاری سپشته د تاسو आवाज کینګ سه بیتا په کتاب کې راځي سری فاطمه رضی الله عنها په نسمه معشوم محسن دا زایسو په پوسله کوم رمی خننه وتل او لغنه ویني راتو یېدلې او عمر رضی الله راغله په مخې وهاله دا ټیکریم د سچری سول دومره په زور او وهاله کوم ټیکری چې فاطمه رضی الله په سر دا چیرې سول دوه ټوټې سول. دغه وخت علي رضی الله چیرته ولسی وکړل کریو زما جواب اوره زه خدا غوایم چې یو هغه شان کس چې د پیغمبر مخالفت کولای شي نو غنه ایسه باید نه دی هغه څه کولای شي. څه شي څوک چې د پیغمبر مخالفت کولای شي هغه نه هیڅ ظلم باید نه لري هغه بل څه نشي کولای ځکه چې پیغمبر ما درته وسیلو چې ما اعتراض دغه دی چې تاسو د تا کتابونو خبره پوره کوم خو سیده دا خبره ما ومنله چې عمر بن هو دا ظلم کړی ده د تا په کتاب وایي یو دقیقه مې د تا کتاب کې دا خبره اوس د علي رضی الله عنه دا ظلم والی کړی ده چې د رسول الله د لور دفاع نه ده کړی. نه نو تاسو ما ویلو کنه مطلب د سیده مونږ سره وخیجو کنه کته مونږ نه سوال اخلي او ټیک ته نه اخلي اجازه نه راکای درنه کوز بشته ته ما ویلو چې په دې د سره بیاس ځکه نه کوم چې دی باندې ز علم نه لرم چې تاسو دلیل درکم. ها سوال دی وکړه اوس دې سوال وکړه راځه پخې. ها زه دا وایم کنه چې را تاسو لکه ځانته هم مسلمان یا مې کنه نو تاسو هغه څوک منوي چې هغه همیشه د پیغمبر مخالفت کړی دی. چا کړی دی؟ هغه سه مهرباني وکړه راشه د فاطمه رضی الله عنها. وعلیکم السلام. کاری صاحب خی وای قدرمن سیا د تاسو د روایت تا اوریدل من خبرونه کې د تاسو له کتابونو اول ته السلام وکړه ودین جواب به درکړل سو وای چې را زه دروغ نه وایم کنه نو تاسو ما په غیر ویلو چې زه غاصب نه یم تاسو خلکو دغه شان پیش کوی دلته کې څوک راخي جګه دی هغه وخت وای چې سره علم وی تلغه د دینی مدرسې وی صحیح نوم دې څه شي ده ثینکینګ اصلي نوم دې ده نه دلته کې مې دا نوم دی اصلي نوم دې څه شي ده زه اجازه ته نه درکوم چې هغه درته وایم دا زما خپل لغه دی نو خو باید تا په دغه کې زه غلطه نه منشم اخیستی خو باید ته چې اوس مفتي کنه زه نشم ویلی چې دغه جاهل د پلانې مثال نه ما درته نشم چینج کولی زه حق نه لرم نو ما دام نه ما چینج کولی ته حق نه لري نو خو یوه خبره کو خو چې راسي چالو سي څه غضب درته سوی ده نور نه خود ته ځي وایم چې مطلب حقیقت وای کنه چې سوي کنه خلکو ته دروغ نه وای. د تا په کتاب کې راځي فاطمه رضی الله عنها ټول مدینه چغي وهله مدینه منورې چغي اوریدلې چې کله صحابه وهله علي رضی الله په کوټه کې ورته ناسو چغي نه اوریدلې دا ولی په دې په متعلق زما سټډي نشته کني په دې په مده سره بحث کړو. ها زه تا باندې اعتراض لرم تاسو عقیده باندې اعتراض لرم مطلب تاسو خو ټول عمر په دې اعتراضونو کې تیر کړل چې په تا په کتاب کې پښتنه درنو کوم په دې باندې سټډي نه لرم ټیک تا کای اجازه راکړی درته وایم کړي نه وایم خبره نه انا وای کړه نرغون دی وکړه اوس سوال درنه کوم اوس مثلا زدي تا دښمن يم زه کور ته درغلم ته د خپل خزه دروازې ته رالېږي
ما درته ویلي چې په دې زه تا سره بحث نه کوم ځکه چې ما چې ته وایم تا فاطمه رضی الله عنها ته نوزو تا وایم اوس مثلا د ما در سره دښمنی ده یا د تا بل کس دښمن ده هغه دروازې ته درته راغلل ته په کوټه کې ناس خپل ښځه دغه ته دروازې ته ورلېږي ما درته ویلو کنه چې په دې زه تا سره خبره نه کوم که ماله نور اجازت راکړئ راکړه کني زه درنه کوز پرې شم. د ناستو کسانو ته لاندې وایم تاسو نوٹ کړئ حدیث نمبر بخاری کې حدیث نمبر دی 314 صحیح شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم مزه خبره په کمپلیټ کم کاری بیا ته جواب راکړه صحیح دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوال دی خبره دې ما کمپلیټ کوه سوال دی پر راغلی تقریر دی پر نه راغلی سوال. پیغمبر صلی الله علیه وسلم کلام اور کتاب وغوښتو چې مالا کلام اور کتاب راکوي زه تاسو ته داسې څه ولیکم چې تاسو ګمراه نشئ. عمر اولنی کس و چې ویلو چې نه ورکوو مطلب یو شور جوړ شو. نو په دې کې زما سوال دغه دی چې عمر کومه بهانه راوړې دی وایي چې یاره پیغمبر زیات په تکلیف کې و ځکه ما ویلو چې یاره کلام اور کتاب ما ورکوي. نو زه دغه ما سوال دی آیا عمر په دې پیدو چې تکلیف کې د نبی نه دغه عمر ښه پیدو نبی ته پته نه وه چې موږ ته قرآن بس قرآن مو ورکړی دی بس دغه کوي لکه عمر دغه بهانه وکړه چې را موږ سره قرآن شته قرآن موږ ته کافي دی صحیح دی. یاره نبی په دې نه پیدو عمر پیدو نبی په دې نه پیدو چې د قرآن کافي دی او ماته نورو لیکلو ضرورت نشته. وامورید اوس وخت حدیث نمبر یو منټ د ګلان ته خلکو ته چې لکه تاسو خپل هم پړاو حدیث نمبر دی 314 دا د اهل سنت کتابونه دي دا بالکل دا صحیح روایت ده بالکل صحیح. تو ځان نه خپل سوچ پکې اپلای جواب اوس دومره نرس چې سوال دی وکړل دومره جرأت پیدا کړ اوس راته وکس چې په خپل سوال کې دنیا در باندې راته ووم دی الله په فضل سره کین راته اوس وکس راته ګوري مسلمانانو ته وایم لدوی نصیحار وخت کې ما پښتنه کړي وای زه په دې باندې شټړی نه لرم خو د صحابه او په مخالفت په توهین او په سپکاوي کې بیا دوی پر معلومات لري. ټول حقد او حسد او بغض او کینه د رسول الله له صحابه وسره ده فقط یا د رسول الله له بیبیان وسره ده له امهات المؤمنین وسره ده او یا له صحابه او د رسول الله سره ده لدنه چې زه په دې په مذهب کې پښتنه وکړم جواب نه وکس ګوره ما ته ټول خبر ما غوښ درته چولې لدنه چې پښتنه وکړي د په مذهب کې سټډي نه لري معلومات نه لري لدنه چې پښتنه په خپل کتاب کې وکړي نه لري خود کله چې د صحابه په شان کې یو خبره وي هغه کې ډېر تیز معلومات لري اوس وکس او جواب اوره عمر رضی الله عنه نبی علیه السلام خبره و نه منله علي رضی الله عنه چې د وسید عمر غاړي وهلي وایي ای عمر تا ولید نبی علیه السلام خبره و نه منله بالکل هغه کې اختلاف شوی دی د هغه حدیث کې لیکلي دي هغه کې ورته ویل دي چې ورکوو نیمه چې نه ورکوو دي چې د پیغمبر بیا هم کوم شروع څه بس یو د پیغمبر حکم دي لطفا یو خبر مې مور من ګوره خبرې ته غوږ نیسه چالو کېږه ما ګوره زه خپل وخت درکوم درته وایم چې خبرې کوه داسې یو خبره داسې ګډوډ خبرې به نه کوې لکه پرون او بل رسېدې کولې دا خبره اوس ما ته راکړه علي رضی الله واخو نیس د خود نه د درې ورځې لایف ته راځي د سړي زما سره جواب دی نه واخیستو کنه تاسو دی نه دی واخیستو جواب ما څه سیمه پات کو مې کړه پسې باندې کو د دې کې د سیدی قرآن کې حدیث ته تاسو د پیغمبر په وړاندې خپل اوازونه قرآن کې حدیث ناراضي غرق څه په قرآن حدیث ناراضي خبره قرآن کې حدیث ناراضي انسان خپل غلطيږي خبره متوجه حدیث نه ویلو هغه حدیث نه آیات صحیح نور غلط نسی خبره ته پرېږدي دا کنه مې ولې نه پرېږدي خبره ته خاصه مهرباني قرآن کې آیات چې تاسو د پیغمبر په وړاندې خپل اوازونه پورته نه کړئ صحیح شو حضرت علی په دې کې موجود وو حضرت علی ویلو چې نه قلم او کتاب ورکوو دې کې شور پورته شو بس یو دقیقه بس علي رضی الله عنه صبر وکړه یو دقیقه واموریدل ما درته ویل چې سوال کوه تقریر ما کوه تا ویل چې علي رضی الله ویل چې قلم او کتابچه ورکوو جواب نه دا اوس خلق دي وکړه دې کې دوه ګروپونه جوړ شو په حدیث کې تاسو کتاب ال حدیث درته وایم دوه ګروپونه شو مطلب یو چې ورکوو بل ویلو چې نه ورکوو صحیح شو نو هغه کې چې نه ورکولې ولا کې دا عمر دې لیډینګ کولو د دې ګروپ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویلو چې تاسو ټول بهر شئ
دې ځکه حضرت علی علیه السلام د پیغمبر حکم بجا راوړو ټول بهر شو صحیح شو. خو دې ځکه زما سوال دا دی چې د عمر د مخالفت ولې کړی دی چې کلام کتاب یې ورکړی وا موریدل عمر رضی الله مخالفت کړي وا موریدل دا چیرې په کوم کتاب کې راغلي دي چې علي رضی الله قلم او کتاب چورته راوړل مهرباني وکړه باندې بخاری کې حدیث نمبر دی 314 مطلب دوا ګروپونه یو مسلمانانو یو منټ تعلیم دا نه دی یو منټ بس صبر وکړه ما په کتاب باندې په الله قسم ک دروغ وایي د زړه سره دا د ما بخاری په لاس ما درته دا نه ویلي چې مطلب د علی نوم دی په یو دقیقه اوس غواګسه اوس دومره غیرت په ځان شایبه بیا به غوږ نیسي شایبه بیا به غوږ نیسي شایبه دومره غیرت په ځان کې هیڅ خبره واوري شایبه بیا به دومره غیرت لري چې خبره واوري مسلمانانو تاسو په مخ کې دا خبره وکړه چې وایي د بخاری په روایت کې دي چې علي قلم او کتابچه ورته راوړل صحابه وته القلم او کتابچه ورته راوړل دا روایت نه غری دروغ بنوي ما درته ویلو چې دوه ګروپونه جوړ شو یو ویلو چې ورکوي بل ویلو چې ما ورکوي چا ویل چې ما ورکوي هغه عمر سرپرستو چا ویل چې عمر په کوم ګروپ سرپرستو علي رضی الله په کوم ګروپ کې وو هغه ګروپ کې وو چې ویلو چې ورکوي بیا قلم او کتابچه علي رضی الله ته راوړل په دې کې شور جوړ شو کنه شور چې جوړ شو نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې تاسو بهر وځئ علي رضی الله بهر وېستل عمر چې کله شور جوړ کو دوی ته ویل چې تاسو شور جوړ علي رضی الله عنه چې نبی عليه السلام صحابه وتویل چې وځي علي رضی الله تسول ورسره پاتې سول کووتل او بالکل وتل ځکه چې د پیغمبر حکم په ځای راوړو پیغمبر حکم په مانو ان معنی یو دقیقه صبر مسلمانانو دې بیچارهګانو ته ګوره د خدای خاطر وکړي کینګ جان علي رضی الله په خپل تر سوال لاندې راولي مسلمانانو نبی عليه السلام امر وکړل وایتونی بکتاب اكتب لكم كتابا كي لا تضلوا بعده ابدا او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وای کاغذ قلم راوړي چې خطر ولي کما چې د دین ورسته گمراه نسیه نو معلومه خبر او صحابه په هدایت باندې گمراه نو وس علي رضی الله عنه د نبی عليه السلام دا خبره نه مانی قلم او کتابچه نه ورته راوړي خو کله چې نبی عليه السلام ورته وایي ووځه دا خبره یې مني بیا وځي دی باندې لا اله الا الله کریم خبره ته دغه نه واچول کنه دا خپل ذهن ما استعمال وکنه ته مت حدیث راوړه حدیث کې مت تند الفاظ وغیرہ ته اوس تلته یای سره کوم حدیث الفاظ یې مغاز ته حدیث کې آیا ته مت دغه الفاظ ته حدیث کې حدیث ما مخکې درته ویسي ته دومره خپل خېټي الفاظ کې ما استعمال وکنه مګر چې پتا نه یو مت ته چالي نه راوړل په دغه سوال درنه کوم په دغه روایت کې ستاره وړي ده عمر رضی الله عنه د نبی عليه السلام مخالفت وکړل دا یې غلط کار وکړل کې ښه کار وکړل د پیغمبر مخالفت کفر دی پیغمبر مخالفت کړی دی مسلمانانو و موریدل او قربان د نبی علیه الصلاۃ والسلام دفاع کول دا په هر مسلمان باندې لازمي ده کنه ده حالت کې د قران حکم د استاسو پیغمبر په وړاندې ما جواب بل خو ته مزه لکه ما جواب دی د قران حکم د پیغمبر په وړاندې خپل اوازونه پورته نه کوي دا اهل سلام ته د آیات پاک یو دقیقه ته سوایه چې دا کفر د نبی علی سره دښمنی ولې لري کله ته د علی سره دښمنی ولې ما سوال کوم ځای کې تعالی ته ولې راوړ یو منځ کې تعالی خبره وامنه تا نه مسلمانانو عمر ولې نه ورک دا وتړي مسلمانانو دې سړی وویل چې د نبی علی السلام مخالفت کول کفر ده اول ده یو دقیقه کړي دروغ بنوي مال د پیغمبر مخالفت وتړه جانان یو دقیقه باندې برزه پیزوانی کوم غلای شو یو دقیقه ثینکینګ او د پاره تا سوال کی تور پسې تقریر شروع کی جواب ورکو چې کوی جنان زما سوال په یو ځکه دی علی سره څه دښمنی د مانس کې پکې اړي زما نشته علی مو دی تاسو نه دی علی ځان طرف نه دی علی باندې سوال والے و چې زما سوال دغه چې حدیث کې خدای ذکر هم نشته حدیث کې د الزامي سوال در باندې کوي بنیا مسلمانانو توای وای دی نبی علیہ السلام مخالفت کول کفر ده یو دقیقه وس ډز ته ګوریا قریب الخمازه حدیث راوړه حدیث نه رسېږي صبر د ټول عمر دی پاره بیا که خدای کوي بیا د اعتراض ایمان در کوي ثینکینګ صبر وکړه ګوره بل ورځ می درته ویل بیا د ټول عمر
واګسه شاید دومره ایمان لري چې بیا غوږ ونیسي دومره ایمان در پکې څه چې اوس غوږ ونیسي واګسه حدیث مخلص واګسه اوس به خدا کوي د تا په فتوا باندې علي رضی الله عنهم د دغه کینګ فتوا د علي رضی الله کافر د ځکه د نبی علی السلام مخالفت کړي صبر وکړه صبر دا وته شامي وته حدیث راغلی په دې سامي وته صبر وکړه کني شیخ طاهر صاحب در پسې راخیجو مګوره ولکه نه دا بل خو منډي وای کنه صبر فتوا دی لګولې دو صبر جنان تاسو سره خبره کوم یو دقیقه وخلا ورنکړي یو ثانیه وخلا ورنکړي اوس به خدای کویل ټول شی او ته بریدا فتوا درته ثابتوم جواب د سره نشته واګسه اوس جواب درکوم ځکه تاسو په خلقو نه یاس اوریدل بچا حدیث راغلی خبرې نه خلقو نه یاس اوریدل مسلمانانو دلته د ما د بل دا حدیث نه ولې من صبر قربان دي سم صبر وکړه کری کزما حدیث صبر وکړه کنه ثینکینګ لک صبر وکړه د الله بنده لک صبر وکړه کاری سیب د اکاونټ پر رشد کزما د په مایک کوتای خنه هغه به کار نه کوي جنان زه په بل شي ثینکینګ صبر د کمی صبر د الله بنده لک صبر وکړه کنه صبر وکړه دا ټول کیسې وروړي جنان نور کیسې نه فتوا دی لګولې دا صبر وکړه دا اوس داری کې سیډاس رانه پورته کوي دا اوس بیری کې الله اکبر کری هیڅ نه ډارېږم ثینکینګ صبر چې نه ډارېږي صبر وکړه چې نه ډارېږي لک صبر وکړه اته غان اوس پتا فتوا لګي صبر بل اکاونټ ریکوست موجود دی خالص نه صبر دا ما بل اکاونټ خراب شوی دی هغه باندې سپورت لکه څه ولای کار نه کوي یو دقیقه مسلمانانو وګورئ دغه کس راغلل د کینګ په نامو باندې وای د نبی علی السلام مخالفت عمر رضی الله کړي کفر کړي دا تفسیر القمی دا المكتبه الشيعه دا تفسیر القمی ده علي ابن ابراهيم تر ټولو معتبر تفسیر ده د دې دوم جلد 314 صفحه ده مسلمانانو وګورئ د صلح حدیبیه په میدان کې نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل ثم قال امحو یا علي نبی علیه السلام ورته ویل چې ما دا نوم ګټ کړ کوپار ورته ویل سي یا محمد د تا د رسول الله نوم موږ نه منو نو نبی علیه السلام ورته ویل چې دا نوم می ګټ کړ ای علي واكتب محمد ابن عبد الله او محمد ابن عبد الله ولیکه فقال امير المؤمنين علي عليه السلام ورته ویل چې ما امحو اسمك من النبوه ابدا د نبی علی السلام مخالفت وکړل وای دی الله نبی د تا نوم به هیڅ کله زګړ نه کړم دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سي امر ورته کوي وای ای علی د ما نوم ګډ کړه علی رضی الله عنه وای قسم وای قسم په الله کې د نوم ګډ کړم یو دقیقه سوال به صحیح نه دی څوک وایي چې صحیح نه ده تیرا دا وخت دا صحیح دی د تا روایت خو ته نرس د مسلمانانو ته وخت کوم کتاب کوم حدیث دی یو ده الله اکبر صحیح نه ده قومي وایي دا صحیح ده مجلسي وایي صحیح ده هغه ټول د راوړل دا روایت صحیح ده اوس د مسلمانانو په مخ کې خو الله قسم صبر دا روایت د مسلمانانو په مخ کې دا اوس به بچای د تا په فتوا باندې علي رضی الله عنه ته هم دا خبره کوي چې د نبی علی السلام مخالفت کړي کافر شوی نه دا صحیح نه دی عمر رضی الله عنه په شان کې معنی دی علي رضی الله عنه په شان کې وای والله یا رسول الله دا خبره نه منم والله ته دینم ګټ کړم دا د رسول الله مخالفت وکنو خو چې عمر په باره کې هغه بخاری ورته ویل چې صحیح دی کنه بخاری تاسو کې کتاب څکو د قران څخه نه نه ما روایت اوس وخت ما روایت ده الحمد لله
علي رضی الله عنه دی عمر رضی الله په خوا کې ور سره کچېری عمر رضی الله عنه دی علي رضی الله دی عمر په خوا کې ک علي رضی الله عمر سره نه وای نبی علی السلام ته به قلم او کتابچه راوړي وای رای نه وړل نو معلومه خبر چې عمر رضی الله په خوا کې یو بل نبی علیه الصلاة والسلام له عمر نه بیریدل کچېری نبی علیه الصلاة والسلام جدي دا غوښتنه کړې وای نور چې صحابه وای استل فاطمه رضی الله ته به ویل چې قلم او کتابچه راوړل درلیکمي یا بیا زب مسند احمد کې لرم چې نبی علیه السلام ولیکل دا خط صحابه او تورول کله الحمدلله پنځه شیان ځین ما پکې استعمالوا ځین ما پکې استعمالوا هغه کتاب چې لیکلي دي هغه به وورم زه ستاسو نه وورم کوي ته وګونیس دلته د دوه ځای نه خلکو نه خبرې دي څنګه چې استواله خبرې وورم علي رضی الله عنه عمر رضی الله سره یو ځای وو سختی ونلک عمر رضی الله عنه علي رضی الله په یو صف کې کچېری علي رضی الله عنه له عمر سره نه وای نو علي رضی الله دومره بی غیرت نو وسی قلم او کتابچه نه وای ورته راوړي علي رضی الله بیا ورته راوړل سن علي رضی الله مخالفت له عمر رضی الله سره کړه بیا قلم او کتابچه راوړل رسول الله ته سوا اخله ولیک یا رسول الله دا دی مخالفت بالکل دلته علي رضی الله عنه سي مخالفت کړي د نبی عليه السلام علي رضی الله مسلمان له اسلام وتلی ده بل بل کتاب دی پسې واوره کله چې نبی علیه السلام د تبوک غزا ته تلل علي رضی الله په مدینه کې پرې خودل کله چې په مدینه کې خلیفہ دي ځان پرې خودل ځای جانشینی پرې خودل نبی علیه الصلاه والسلام تر څو ځای لاړل علي رضی الله بیرته پسې لاړل نبی علیه السلام ته څه ودی پسې راغلی ما په مدینه کې پرې مسلمانانو دی علي رضی الله د حکم څه پیدا دی نبی علیه السلام مخالفت کړي آیا دی عمر حکم ده کې دی عمر حکم نه ده جواب راکړي یو جواب راکړه زنديق علي رضی الله ته دیم کافر ویل علي رضی الله عنه دیم له اسلام ویستل وای دی نبی علیه السلام مخالفت چې څوک کړي دا وای مسلمان نه دا وای کافر ده په دې روایت دا د موږ اعتراض نه ده په علي رضی الله عنه باندې ځکه علي رضی الله عنه دی غیرت د اهل سنت والجماعت د پاک مذهب ته وګوري اي شی یو دی پاک دین ته د اهل سنت والجماعت ته وګوري دلته موږ څه وایو چې علي رضی الله دلته نبی علیه السلام ته ویل چې والله ما امحو اسمك یا رسول الله قسم په الله کې تا نوم ګډ کړم ځکه د علي رضی الله غیرتمن بهادر دی غیرت په وجه دا کار ونه کړل او الته عمر رضی الله ویل دي د شفقت په وجه عمر رضی الله ویل چې نبی علیه السلام په تکلیف کې د پمرز کې د تکلیف مو ورکوي دا پاک دین دی اهل سنت والجماعت الله اکبر کچيري عمر رضی الله عنه پنا حق وای آیا نبی علیه الصلاة والسلام سدي الله له طرف ورته ویلې سی او سدا خط ولیکه آیا نبی علیه الصلاة والسلام له عمر رضی الله عنه وبردل او ظالمان رسول الله مو تر سوال لاندې راوستلې ده یعنی نبی علیه الصلاة والسلام وحی خط دی الله په حکم ورتسوي او خط ولیکه نبی علیه السلام خط ونه لیکل ځکه عمر رضی الله عنه منع کړل او نبی علیه السلام له عمر نه ډاریدل لا عمر نه بیریدل لا نه کاری سم بیا نه دا کنزل مرده راپورته کړل نه کنزل وای نه کوم دا دلیل راولري بخنه دی وغواړي بخنه معافي دی وغواړي کني کوزي کړی ټول عمر دی پاره بیا بولا کړ کنزلی ټول ورځې په کنت دلته دی ادم له مسره کې مو کنزلی نه کو څه شي نه کو ته وسو ګوره قومي په خپل کتاب کې په صحیح سند سره وای او څنګه ځری انکار وکړل وای دا صحیح نه ده ټول کتابونه به منکر کوم که خدای کوي الله دا خو لوی تفسیر قومي په دز باندې وصل دا اوس بیا ماته وای زه اغا نه يم لا اغا توب لنامونه مو پیخمانه کوم که خدای کوي دي څه شي لنامونه جلال الدین سي دي څه شي لنامونه اغا نو دي اغا نوم به بیا نه ورته وای یو بل ته بنوي اساس او بیا دا قرش فعل را بوسرازي اغا مرته وایست موازی متنرجم دا بلال سيف څوک ده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كارسي محترم سال خير كلاري ده. وعليكم السلام. مننه کورودان لمره تجندل را کارسي زما یو پختنه د دي خلکونه باید تاسو ته وکي کنه چې الحمدلله مونږ عقیده لرو چې مونږ چې د جنت کلی ده دا خو مونږ الحمدلله عقیده لرو چې څوک مونږ کینو هغه مونږ د جنت کلی ده بس نو دې خلکو ته توی کنه چې چا مونږ صحیح نه نو هغه څنګه جنت ته تللی شي تاسو خو مونږ صحیح نه ده کنه نه سجدي په دغه معنی کوي په سیر نه قیام کوي نو رکوع کوي رکوع پرې دی قیام ته ځي او سجده پرې دی موږ د محرم په لسمه ځانونه په زنجیرانو او هو غم جنت تبعي او ته دا کله نبی علیہ السلام ته خدای الله تعالی د مون طریقه را خو دلی دا چلی را خو دلی تاسو
سلام سجده دی نم رکوع سجده نم سجده سجده او یو رکعت یا 2 رکعت کوي وروره لاسونه ته پرونم لکه سره راغلی وي ته اوس په ګډو وړو دي سر د ودی الله بنده څه په ګډو وړو دي سر هغه رسول الله مني ته د رسول الله خبر ورته کوي هغه المنز مني ته د المنز خبر ورته کوي هغه وایي زه په محرم کې ځان په زنجیرانه وهم نور قصه خلاصه ده و دا المنز جنت کې دا خو ما او ته وایو هغه وایي د المنز جنت کې دا وایي لوی زنجیران در واخله ځان وه دا د جنت کې ده لا حول ولا قوة الا بالله چونډي وکړه بلال صاحب دلته چونډي وکړه قربان دي سم تر مذهب دی وګرځي دبل چې څه دي د لاندې موږ څه شي نمي حسین صاحب مې کولو کوي زه ها فدا محمد دلته مولوي صاحب راغلی د غوړي تاسو سره مناظره وکړي کوم یو خبرې کوي MSM سعادت نومه مهرباني وکړئ سیم صاحب ان سره بره یې زموږ आवाज درځي سعادت صاحب د مونږ غږ اورئ دا ویډیو شوی دی لاندې کومنټونه کوي نه مکو مناظره غوښته سوچي د کاری صاحب لکه چې هغه روحي صاحب بخنه غواړي ریکوست یې جوړې زما په خیر یا د صحابه او توهین وکړل دلته برازیل ټولو خلکو په مخ کې به وایي ما توبه ده او بخنه غواړم توهین می وکړل بل ورځ بیا نه کوم او د دې په څنګه کې نور کنزلماران ناس دي هغه لغسر درې څلور کنزلماران ناس دي هغه ټول کنزلماران دي هغه کمپنۍ دي کنزلو راځي په خیر مهرباني راپورته کړئ زر راپورته کړئ دا یو کس راغلی نه خوان دی حضرت هغه کې مسله ده आवाज منشته مې په کولو دی आवाज منشته دی فدا ستاسو مایک کولو دی مایک کې مسله ده که هند فری دی شولې بلوټوث دی شولې وی باسه مولوی محترم عبدالرشید جان خو به مونږ ته وایي کنه دعوت خو به خصوصي کوي دا څنګه خصوصي دعوت د زړه سره لکه څنګه چې مولوی صاحب ویلي چې دلانه ده کړې کوي دا زه چې وکم زه اول مخکې نه قاری صاحب ته احوال ورکوم بیا نور دوستانو ته چې الحمدلله مونږ هم د مجردي د لس نه وتلو لیکن نصیب بنده الله سبحانه وتعالی شاید دې کې یو حکمت لیکلی صبر وی وکړه بس